السلام علیکم ګران لیدونکو. نن یو بل مهم موضوع چې په دې ویډیو کې واغه کور کو په انزرټ ټاب باندې په کلیک کولو سره تاسو انزرټ ریبن خلاصيږي. کله چې تاسو کلیک وکړئ انزرټ ریبن خلاصيږي. په هغه کې موږ په ایډانس او په همدې شکل میډیا باندې بحث وکړو. په دې ویډیو کې موږ بحث کوو په لینکس باندې، یا لینکس د ګروپ ده. لینکس کې به موږ درې خبر لرو. اول لینک دی، بل بوک مارک دی، بل کراس ریفرنس دی. په همدې باندې موږ بحث کوو. شروع باید د بوک مارک نه وکړو. بوک مارک نه هدف څه ده؟ نوم نه معلومیږي. کله چې تاسو یو لیکنه لولئ غواړئ چې هلته نښه وکړئ، هغې ته بوک مارک ویل کېږي. یا کتاب مطالعه کوئ یا بل کوم مقاله نو هغه الکترونیک شکل کله چې مطالعه تاسو ریډینګ کوئ یو ځای ته نښه کوئ، هغې ته بوک مارک ویل کېږي. دا اوس څنګه کېږي؟ د دې لپاره زه راځم یو اندازه ټکس لیکم، تقریبا 15 پاراګراف دلته به ټکس ته ټایپ کړم. دا 15 پاراګراف د سایز به ته هم کم کو. کنټرول شفت لیس دین سان باندې تاسو کلیک کړئ، سایز کمیږي. کنټرول جے جسټیفای به کوي. دا ټکس ما راواغسته. فکر وکړئ دا د افغانستان په اړه یو مقاله ما لیکلې. دې ته به زه هیډینګ هم ورکړم. هیډینګ نمبر 1 به زه دې ورکړم او دا ارټیکل برخه به ته لرې کړم. ښه، دا د افغانستان په اړه مقاله ده. دا به لږ نورم زیات کړم، صفحو تعداد لږ زیات شي. کاپی مې واخیسته. دا به زه پیسټ کړم. تقریبا 3 صفحو ته لاړم. ګورئ ګران لیدونکو، دلته مقاله ده. اوس تاسو فکر وکړئ مطالعه مو وکړه، دا مقاله مو ولوسته تر یو ځای پورې. فکر وکړئ د ټیمز پورې تاسو ورسئ. دریم پاراګراف آخري برخه دلته غواړئ یو نښه کېدی بوک مارک ځان ته انتخاب کړئ. نو را به شي انزرټ ته. په انزرټ کې لینکس باندې به تاسو کلیک کړئ، را به شي بوک مارک ته او کلیک به دلته وکړئ. دلته بوک مارک خلاصیږي. د بوک مارک نوم ته نه غواړي. بوک مارک نوم چې تاسو ورکوئ هغې کې باید سپیس شتون لري. تاسو کولی شئ یو ځای ټول کرکټر ولیکئ او یا په همدې شکل میث کې ډیش ته استعمال کړئ. زه یم فرست ریډینګ معنا اول ځل مطالعه چې ما کړې ده. تاسو که شلته تاریخ هم ذکر کړئ نو تاسو اډ باندې تاسو کلیک کړئ. دا تاسو نښه شو. دویم ځل تا مطالعه وکړه، راغلی بیا د اولې صفحې آخري پاراګراف آخره نقطه چې هغه ډیوایس ته دلته به زه ودرېږم او را به شم بوک مارک ته او دلته به زه ورکړم سیکنډ ریډینګ. تاسو به سیکنډ ډیش او ریډینګ باندې به تاسو ریډینګ به ټایپ کوئ ورته او اډ به یې کوئ. دا زموږ بوک مارک سي. کله چې زه بله ورځ سره ځم د خپل هغه مطالعې نقطه معلومول غواړم چې اوله ورځ باندې ما کوم ځای مطالعه کړی، نو زه راځم بوک مارک باندې کلیک کوم او زه یم ګوټو. اول ځل پورې چې ما کوم مطالعه کړی هلته ما بوځه، نو ګوټو باندې به تاسو کلیک کړئ، هلته به تاسو بوځي. دا کلوز کړئ. د ماوس کرزر به هملته بلینکینګ کوي. ګورئ یعنې تیمز پورې تاسو مطالعه کړې وه. په همدې شکل تاسو غواړئ چې دویم ځل مطالعه معلومه کوئ، را به شي بوک مارک باندې به تاسو کلیک کوئ، سیکنډ ریډینګ باندې به تاسو کلیک کوئ او دا ګوټو باندې به کلیک کوئ، تاسو به هلته بوځي. نو ګورئ دا دویم مطالعه دې پورې. اوس زه غواړم چې دویم مطالعه پرېږدئ، هغه اوله مطالعه برخه لرې کړئ. بوک مارک ته به تاسو راشئ، فرست ریډینګ ځکه هغه تېر شو نو زما په کار نه ده. ډیلیټ باندې به تاسو کلیک کوئ، دا به ډیلیټ شي. په همدې شکل تاسو کولی شئ بل بوک مارک هم اضافه کړئ. دلته مثال زه راځم، بلکې ساین ته زه راځم. لیدې پورې تا مطالعه وکړه، بوک مارک ته راشه، دلته تاسو ولیکئ تھرډ ریډینګ، یعنې دریم ځل چې تا کوم مطالعه کړل ده، نو تاسو به اډ باندې کلیک کړئ، دا به بوک مارک سیف شي. دا د بوک مارک مسله وه. ورونو بل راځو موږ لینک ته. لینک څه ته ویل کېږي؟ لینک نه هدف دا دی، مثال موږ غواړو په خپل ډاکومنټ کې یو لینک اضافه کړو، یا د خپل لوکل ډرایو نه او یا په همدې شکل آنلاین لینکونه موږ کولی شو اضافه یې کړو. اوس وګوره د افغانستان په اړه ما معلومات راغوستي دي. زه غواړم د دې په اړه یو بل فایل دې سره اټچ کړم، هغې کې شاید زیات معلومات وي. نو زه راځم لوکیشنو ته انتخابوم، راځم دا لوکیشن ما انتخاب کړم. آخري برخه د ډیوایس نو لاندې دا آخري برخه ده. دلته لینک اضافه کوم، راځم لینک باندې کلیک کوم. کله مې چې کلیک وکړ دلته لینک برخه کې انزرټ هایپر لینک یو نوی وینډو خلاصېږي. دې کې تقریبا څو خبرې موږ لرو. اول د ایگزسټنټ فایل اور ویب پیجز، بل پلیس ان دس ډاکومنټ، بل کریټ نیو ډاکومنټ او بل ایمیل ایډرس. دا څو نقطې پکې شامل دي. په همدې ترڅنګ دا نور ټیکس باکسونه هم شامل دي. په دې بحث کوو. اول راځو ایگزسټنګ فایلز اور ویب پیجز. معنا ویب پیجز موږ سره وي، فایل نه وي،
ایگزیسټنس معنا چې په خپل د سیستم کې شتون لري لوکل ډرایو کې موږ سره یا لوکل سیستم کې وي هغه سره لینک جوړول غواړو هغه کې به هم درې خبرې دي یو کرنٹ فولډرز دي بل براوز پیجز دي ریسنت فایل نه دي کرنٹ فولډر نه هدف دا دی چې دلته موږ کولی شو فولډر ځان ته انتخاب کړو لوک ان تاسو وګورئ په ډیسکټاپ برخه کې نه ډیسکټاپ کې نه بلکې ماته په میوزیک برخه کې وګوره نه دام نه بلکې په ډاونلوډ کې راته وګوره نه دام نه هماغه ډیسکټاپ صحیح ده راشه ډیسکټاپ باندې به تاسو کلیک کړئ د هغې مربوط فایل نمبر ټول تاسو اوپن شي تاسو راشئ مثال فکر وکړئ د اکشن پلان دا د هغې مربوط ده یا ډیزاین پیټرن یا بل څه وي دې باندې کلیک کوم دا ما انتخاب کړ د دې مربوط به څو خبر راځي اول ټیکسټ ټو ډسپلی هلته به تا ته کومه لیکنه غواړي یعنی چې ښکاره شي کله چې لینک کریټ کیږي تا ته به کومه لیکنه ښکاري هلته به دا لیکل شوي ډیزاین پیټرن دا به لیکل شوي سره د ایکسټنشن او دا اډرس ده چې په دې اډرس به تاسو خلاصیږي او کله چې موس اوور شي هلته باید څه ښکاره شي نو زه راځم دلته زه لیکم مای ډیزاین پیټرن دا ما ولیکه نو کله چې د ماوس کرزر د لینک د پاسه اوور شي نو هلته ماته باید کوم میسج ښکاره کړي دا ورته ما کلیک ټو ریډ مور او دا به زه اوکې کړم او دا د اډرس ده نو ټول سلیکشن تا وکړو فولډر فایل د انتخاب کړه پات دی ته هم سیټ کړه اوکې به یې کړي نو ګورې ورنو ته به دلته ښکاري مای ډیزاین پیټرن دا لینک ده نو کله چې تاسو ماوس د پاسه کرزر اوور کړئ نو تاسو هلته لیکي کلیک ټو ریډ مور نو دا به څنګه دا فایل خلاصوي دا لینک دی لینک دا معنا لري که چیرې تاسو کلیک کړئ تاسو به فایل خلاصي کوم سره چې تاسو لینک جوړ کړی وي نو طریقه دا چې کنټرول به تاسو ونیسئ او ډبل کلیک به پرې وکړئ دا فایل به تاسو ته خلاص شي نو ګورئ دا فایل یې ماته خلاص کړ نو تاسو کولی شئ دې لینک نه تاسو استفاده وکړئ نو دا د لوکل فایل سره موږ څنګه لینک جوړ کړو هغه طریقه مې زده کړه په دې شکل تاسو کولی شئ ما خو یو ورډ ډرایو دغه راواغسته ډاکومنټ راواغسته تاسو کولی شئ که پکچر وي که بل لینک وي هر سره تاسو کولی شئ لینک جوړ کړئ په همدې شکل کې تاسو سره چیرې براوزر کوم پیجز وي تاسو هم کولی شئ هغه ورته راوالئ مثال دا تیار لینک موږ سره مثال شته دی کولی شئ دې نه استفاده وکړئ او ډایرکټ اوکې کړئ دا به تاسو دلته راشي او ډبل کلیک پې تاسو وکړئ بیا به تاسو دا خلاصېږي نو هغه لینکونه تیار مخکې نه کریټ دي بل راځو په لینک باندې کلیک کوو موږ دلته ورته وایو ریسنټ فایلز یعنې زه لوکن کول غواړم خو ما ته هغه ریسنټ فایل چې وروستي فایل نه ما کتل دی هغه راته پیدا کړه نو که چیرې وي د هغې لیکونه ټول دلته شته دی تیار هغه پاتې تاسو ته معلوم دی کولی شئ هغې نه استفاده وکړئ ما ته کلیک پرې وکړئ کولی شئ راولئ دویم برخه پلیس ان دس ډاکومنټ یعنې هدف دا دی که چیرې تاسو هیډینګز ورکړي وي یا بک مارک ورکړي وي کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ نو هغې سره تاسو لینک جوړول غواړئ فکر وکړئ موږ هیډینګ د افغانستان په نوم ورکړه زه غواړم دې سره لینک جوړ کړم ډېر ساده افغانستان باندې به زه کلیک کړم او دا به زه اوکې کړم نو ګورئ افغانستان ما ته راغلی دلته نو که چیرې زه کلیک کړم کنټرول به نیسم ډبل کلیک به کوم ما به افغانستان ته بیایي یعنې دا ما لینک جوړ کړ د هیډینګ سره که چیرې ورونو تاسو اوسې وکړئ راځم درېیمې صفحې ته دلته زه مثال زه ورکوم پاکستان دې ته زه هیډینګ نمبر 2 زه ورکوم یا یو پروا نه که چارې یو تاسو ورکوي ته دې سره اوس لینک جوړول غواړئ ډېر ساده تاسو به راشئ کوم دی کې د لینک پکار دی زه ورته هم لینک ما ته هم اخره صفحه کې پکار دی راځم دلته انزرټ باندې به زه کلیک کوم بیا به راشئ لینکس ته د لینک نه وروسته ګورئ پاکستان شته تاسو به دا اوکې کړئ لینک دلته جوړ شو نو کله چې دا بلو کلر کې وي معنا لینک تر څو استعمال شوی نه دی کله چې دا استعمال شي کلیک پې وشي هغه تقریبا داسې ګرې کلر ته واوړي یا لایټ ریډ کلر ته واوړي معنا سور رنګ ته تاسو دې باندې کنټرول بټن پریس کړئ او ډبل کلیک وکړئ په همدې ټیکس باندې تاسو به د پاکستان مربوط ټیکس به تاسو بیا یې ګورئ دلته راوستئ اوس بېرته غواړئ افغانستان ته لاړ شئ دلته کولی شئ دلته یو بل لینک کریټ کړئ تاسو راشئ دلته انزرټ کې لینکس باندې کلیک کړئ دلته راشئ افغانستان او دلته اوکې کړئ دلته ګورو بل لینک جوړ شو که چیرې دلته کلیک کړم کنټرول او ډبل کلیک پریس کړم ما بیا افغانستان ته بیایي تاسو دلته غواړئ چې پاکستان ته بېرته لاړ شئ هغه هم ډېر ساده کولی شئ بل لینک ورته کریټ کړئ ورنو تاسو په دې باندې پوه شولئ اوس بله مسله راځي د بک مارک کولی شو موږ بک مارک سره هم لینک جوړ کړو لینک باندې به تاسو کلیک کړئ او را به شي بک مارک دلته نو سیکنډ هم شته تاسو اوکې کړئ په همدې شکل تھرډ هم شته دی دریم بک مارک هم شته دی تاسو کلیک کړئ او اوکې کوم بک مارک ته غواړئ ما بوزه لینک مې جوړ کړی دویم هغه ریډینګ
بوک مارک هډینګ چې ما کړی اته ما بوزه. نو کنټرول بټن به پریس ونیسئ او ډبل کلیک به وکړئ، تاسو به عمل ته بوځئ. ګورئ دا ځای موږ انتخاب کړی. اوس زه راځم بېرته ما باید اول ته بوځي، تھرډ ریډینګ ته ما بوځي، دریم ته. نو کنټرول بټن به تاسو پریس ونیسئ او ډبل کلیک به تاسو وکړئ. ګورئ تاسو هماغه دریم برخه تاسو راولي. نو کوم دي چې تاسو هماغه خپل کې بوک مارک کریټ کړی دي هلته به تاسو بیایي. بله برخه تاسو په لینک باندې کلیک کړئ. بله برخه موږ ته دا کریټ نیو ډاکومنټ. که چیرې موږ غواړو په ورډ مایکروسافټ ورډ کې یو نوی ډاکومنټ کریټ کړو، هغې لپاره تاسو هم کولی شئ د لینک کمانډ نه استفاده وکړئ. یو ډاکومنټ باندې سره لینک وي او تاسو کولی شئ نوی کریټ کړئ. را به شئ لینک باندې به تاسو کلیک کړئ او را به شئ کریټ نیو ډاکومنټ. هلته به ډاکومنټ نوم ورته ورکړئ. مثال ولیکه مای نیو ډاک یا ډاکومنټ دا ولیکئ تاسو. نو ګورئ تاسو وایي دلته به تاسو به ډسپلی کېږي دا ټکسټ، او که چیرې ماوس اوور هم انتخاب ورغلي باندې به تاسو کلیک کړئ سکرین ټپ ماوس اوور باندې به تاسو هغه ټکسټ ښکاري او دا یې پات دی. او په همدې شکل تاسو کولی شئ دې کې اوس ایډیټ وکړئ که وروسته کوئ. نو ته اوس ایډیټ کول غواړم نو دا یې لینک دی. تاسو کولی دا پاتو ته هم بدل کړئ. چینج پات دا به چېرته پروت وي. د مثال ما ته په ډاکومنټ کې دا ذخیره کړه. نو اوکې باندې به تاسو کلیک کړئ، دلته راشئ اوکې کړئ. نو هلته به تاسو ذخیره کېږي. نو ګورئ دا لینک کریټ شو او ما اوکې کړ. ګوره مای ډاک نوی ډاکومنټ راغلی. دې کې زه لیکنه کول غواړم. ګور دا زما لیکنه ده. څه په اړه مې دا ولیکه؟ دا ورته ما نیو ډاکومنټ په اړه ما لیکنه وکړه او په همدې شکل دا به زه انتخاب کړم. مثال دا ما هیډینګ ورته هم ورکړ، کنټرول A او کنټرول J کې جسټیفای کړي. ګوره دا لیکنه ما وکړه، کنټرول سیف کړي، کنټرول S سیف. نو ګوره دا لینک ما سره جوړ دی. ځکه دې باندې کلیک کړم، د کنټرول بټن ونیسم، ډبل کلیک وکړم. نو ګورئ ما ته به عموما هماغه لینک خلاصېږي. په هغه لینک موږ فکر م کړی ایکسټنشن یې په HTML کې و. نو که چېرې تاسو دې باندې کلیک کړئ او اوکې کړئ، تاسو په ګوره ایکسټنشن یې HTML دی. نو په براوزر کې به تاسو خلاصېږي. ګوره براوزر کې ما ته خلاص شو. تاسو کولی د ایکسټنشن ته هم بدل کړئ. په همدې شکل که دا نه م خوښېږي کولی شئ بل سر لینک جوړ کړئ. لینک ته به راشئ. دلته مثال ما ته یو ډاک زه انتخابومه، وته ما مای نیو ډاک یا زه وته ما سیکنډ ډاکومنټ او دا به زه ډاکومنټ په دې شکل سکرین اوور باندې تاسو کلیک کړئ، نیو ډاکومنټ په دلته ولیکم او دا به اوکې کړئ. تاسو ایډیټ کړه، همدا اوس راته ایډیټ کړه. او تاسو دا کولی شئ چینج پاتو ته کولی شئ تغییر کړئ. ډیسکټاپ کې ماته راوله او دې نه تاسو کولی شئ ایکسټنشن تغییر کړئ. همدا فایل تاسو تقریبا په ټولو کې خلاصېدو امکان لري. ګورئ په هر یو کې تاسو خلاصوئ. دا ټول ایکسټنشن تاسو درکړي دي، کولی شئ خلاصې کړئ. اوکې باندې تاسو کلیک کړئ او په همدې شکل اوکې باندې کلیک کړئ. دلته به راشئ، دې کې تاسو لیکنه تاسو ته وکړئ. مثال دا لیکنه ما وکړه، تاسو سیف کړئ او دا دې نه بند کړئ. اوس غواړئ تاسو دا خلاص کړئ. ډېر ساده، کنټرول بټن به پریس ونیسئ او ډبل کلیک به پرې وکړئ، دا به خلاصېږي. نو بای ډیفالټ موږ ورته همدا براوزر انتخاب کړی، براوزر کې به خلاصېږي. یعنې که دا فایل تاسو کولی شئ بل دغه کې خلاص کړئ، مشکل نشته دی. نو دا موږ کولی شو یو نوی ډاک کریټ کړو او هغې سره لینک جوړ کړو. بله خبره د ایمیل موږ لرو. ایمیل نه هدف څه دی؟ تاسو کولی شئ یو سپیسیفیک ایمیل دلته اډ کړئ چې کلیک سره به تاسو هغه ایمیل سره کولی شئ چټ وکړئ. نو ډېر ساده، دلته لوکیشن انتخاب کړه، د راځم لینک باندې کلیک کوم. دلته به زه د ډاکومنټ دلته به راځم ایمیل او ایمیل کې به زه خپل هغه ایمیل ته مشخص کړم. مثال faridtech99@gmail.com. خو دا کوشش وکړئ تاسو د مایکروسافټ خپل هغه پروډکټ چې دا ایمیل سرور چې دا غنو یا دغه دی هاټ میل دی یا په همدې شکل آوټلوک د هغې نه استفاده وکړئ. ځکه ډایرکټ تاسو آوټلوک خلاصېږي. دلته کولی شئ سبجیکټ ورته ولیکئ. دلته هم کال فور میټینګ دا زما موضوع شوه. نو تاسو سکرین ټپ هم کولی شئ ذکر کړئ ورته it is to inform him for meeting. دا ما ورته ذکر کړ او تاسو به اوکې کړئ. یو ګور تاسو کریټ کړئ، دلته به ایمیل کریټ شي. ایمیل ټو دې کس ته به ایمیل ځي او موضوع چې دا موضوع ده. که چېرته تاسو کنټرول پریس ونیسئ او ډبل کلیک وکړئ، تاسو به آوټلوک خلاصېږي. بیا تاسو دې نه کولی شئ استفاده وکړئ. نو ښه خبره ده چې آوټلوک کې تاسو اکاونټ ولرئ، هغې نه کولی شئ استفاده وکړئ. او که نه تاسو کولی شئ په یاهو او بل سره هم کولی شئ استفاده وکړئ. اوس دا ما ګوګل کې جوړ کړی، ډېر ساده. ګوګل باندې به تاسو کلیک کړئ او هغې سره به تاسو کنیکټیویټي به برابر شي. بیا کولی شئ ایمیل ورته وکړئ. نو دلته د ساینن مرحله د داخلېږي به نو تقریبا به وخت نیسي. نو کولی شئ دا کمانډ ځان سره استفاده کړئ او استعمال یې کړئ. نو هدف زموږ د لینک جوړولو طریقه تاسو زده کړه.
یو بل خبره پکې چې چیرې موږ لینک غواړو د یو براوزر سره لینک جوړ کړو، ویب سایټ سره لینک جوړ کړو، هغه تاسو هم کولی شئ لینک جوړ کړئ. نو لینک باندې به تاسو کلیک کړئ، راشئ ایگزسټینګ فایلز اور ویب پیج نه استفاده وکړئ. ګوره د افغانستان په اړه زه غواړم چې نور هم معلومات ترلاسه کړم، یعنې زه یو ویب اډرس دلته اضافه کول غواړم. ډېر ساده تاسو به نو هغه داسې تاسو فکر وکړئ د مقاله تاسو خپل لیکلي د افغانستان په اړه زیات معلوماتو لپاره تاسو یو لینک اضافه کول غواړئ. هغه نو ډېر ساده تاسو به راشئ هغه کوم ځای کې چې لینک اضافه کول غواړئ هلته به تاسو ودرېږئ او را به شئ لینک ته. دلته وګورئ موږ ایگزسټینګ فایل اور ویب پیجز موږ دلرو، اوس غواړو ویب پیج سره کنیکټ کړو. دلته به اډرس کې به تاسو د ویب پیج ادرس به ولیکئ. نو دلته د ویکیپیډیا ادرس ماته هلته انتخاب کړی، نو تاسو به هلته دا لینک به تاسو کاپي کړئ. ډېر ساده دا لینک به تاسو کنټرول A او بیا به C کاپي به یې کړئ او بیا به راشئ دلته به دا لینک اضافه کړئ. دلته ما دا لینک اضافه کړ، کنټرول V سره اضافه کړئ. هلته به تاسو چې ډسپلی کېږي زه ورته یم ریډ مور اباوټ افغانستان. د افغانستان په اړه ډېر څه ولولئ. نو که چېرې تاسو اوکې باندې کلیک کړئ دا لینک به تاسو سره شي. یعنې دا لیکنه کافي نه ده بلکې نور لیکنه هم شتون لري، نو هغه تاسو لوستل غواړئ نو د لینک باندې به تاسو کلیک کړئ، کنټرول بټن به پریس ونیسئ او ډبل کلیک به وکړئ. دا لینک به تاسو څخه خلاص شي. نو ډایرکټ به تاسو ویکیپیډیا هماغه د افغانستان پیج ته به تاسو بوځئ او معلومات به دلته وي. نو ډېر ساده کولی شئ افغانستان په اړه ډېر معلومات ولولئ. دا ویډیو نو همدلته پای ته رسیږي. بله ویډیو انشاءالله هغه د کراس ریفرنس په اړه ده، په هغې موږ بحث کوو. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي، ملګرو سره شیر کړئ، لایک کړئ او دې ته ورته نور ویډیوګانې کولی شئ زموږ د چینل دلته وګورئ. اوس لپاره خدای په امان، بیا لیدو په هیله.